ورڑا اے نسیما گران رسول اللہ تعالی زمات مینی سلامونا او کچیری بیا سړی د صالحانو خلقو سره ځان مشابه کی د اولیاء الله سره ځان مشابه کی انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات سره ځان مشابه کی چې انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات څکول زماغه کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کومه طریقه زماغه طریقه کوم د نور صالحانو بزرگانو څه طریقه و زماغه کوم هغه څنګه لباس اغوستي زماغه شي لباس اغوندم پیغمبر صلی الله علیه وسلم لنګوټه تړل زم لنګوټه تړم پیغمبر صلی الله علیه وسلم زره درلود زهم زره پرېږدم پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسواک واه زهم مسواک وهم پیغمبر صلی الله علیه وسلم خلقو ته دین شوی زهم خلقو ته دین شیم د پیغمبر علی السلام نور افعال دا پځان کې راولم نو بیا خو دا سړی د صالحینو د ډلې سدي دا چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر سنت دي او په نور اولیاء کرامو بزرگانو پسې اقتدا کی نو بیا دا سړی د صالحینو د ډلې سدي من تشبه بقوم فهو منهم چا کده یو قوم سره ځان مشابه کړ دا سړی د هغه قوم سره بلل کیږي مولا علی قاری رحمت الله علیه آغا دغه حدیث شریف په شرح کې من تشبه بقوم فهو منهم یو عجیبه حکایت راوړي عجیب حکایت یغه حکایت دادی وای کله چې فرعون او فرعونان غرق شول یو مسخراچی سړی چې د فرعون د قوم شو داسې مسخراچی وو چې د موسی علی السلام کالی به اغوستل د موسی علی السلام رقم خبرې به کولې د موسی علی السلام پر رقم به ناست ولاړ کول بس دای د مسخرو د پاره کول دای د دې لپاره کول چې دا خلک وخندي فرعون او فرعونانو به پر خندل دغه یو ټوکی سړی فرعون درلودي دغه ټوکی سړی نو سو غرق فرعون او فرعونان غرق شول دغه ټوکی سړی پات سودان سو غرق موسی علیه السلام تضرع وکړل دعا وکړل ولایز ما رب دې سړی خو ماته تر دا نور خلکو ډیر ازار رسولي هغه چې غرق شول تر هغه ماته ډیر ازار رسولي دې سړی زکه خو په ما پسخند واه زما کالی به اغوستل زما رقم خبرې به کولې د مسخرو د لارې خلک خندول نو ایز ما رب دا سړی څنګه پاتې سو د غر کېدوس الله عز وجل ورته فرمایل چې حبیب هغه چاته عذاب نه ورکی چې د حبیب پر صورت وي دا سړی چې د غر کېدوس اخلاص سوداستا پر صورت وو دې سړی ستاره کم کالی اغوستی و دې سړی ځان داسې جوړ کړی و لکه ته نو لہذا دې د عذاب څخه خلاص سو د غر کېدوس خلاص مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي وای تاسو فکر وکړئ یو سړی د باطل پر طریقه د صالحانو سره ځان مشابه کړي د موسی علی السلام سره ځان مشابه کړي پر باطل طریقه د مسخرو د پاره د استهزاء د پاره الله عز وجل واغه ته د سوري نجات ورکي یا نور غرق شو دی پاتوس نو بیا څه فکر کوي چې څوک را ولاړیږي د سنت لمخي د اولیاء بزرگانو د اکرام په خاطر د هغه د تعظیم په خاطر
په هغو پسې اقتدا کی او د انبیاء علیهم الصلوات والتسلیمات پر کیفیت ځان جوړي د اولیاء او بزرگانو پر کیفیت او شکل ځان جوړي په صداقت دا کار کی نو د دې خسري په باره کې څه فکر کوي دا به څنګه نجات نه پیدا کی دا به په طریقې اولا سره نجات پیدا کی نو د صالحانو خلقو سره ځان مشابه جوړول دا کامیابی ده وروڑا اے نسیما گران رسول اللہ تعالی زما د مینې سلام